بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو ملګرو السلام علیکم. 13 ورځ چې ما د ډاکټر اشرف غني صاحب د ټویټ باره کې کوم ویډیو شیر کړی و، د هغې حوالې سره زه یو څو خبرې کوم. یو لنډه خبره خو دا ده چې په هغې کې ما کوم الفاظ استعمال کړي بالکل هغه زه دوباره یو خو دهراوم نه، خو زه دا وایم که هغې باندې د چا خبره جذباتو ته دغه رسېدلي ټیسټ رسېدلي نو زه یو قسم له هغه الفاظ واپس هم اخلم او دا ویلی شم چېرې زه معذرت خواه یم. خو یو خبره دا ده چې هغه الفاظ ما د ډاکټر صاحب اشرف غني دپاره بالکل نو استعمال کړي. په هغه ویډیو کې ما دا خبره کړې چې ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه یو ډېر هایلی کوالیفاید ایجوکیټډ کس دی، انټرنیشنل شخصیت دی، هغه ته یو فلاسفر ویلی کېږي، هغه ته یو تھنکر ویلی کېږي، هغه په هغه یو څو شخصیاتو کې دی چېرې هغه باره کې دا ویلی کېږي چې یو هایلی کوالیفاید دغه دی. بل هغه چې کوم پی ایچ ډي کړې ده، ډاکټریټ کړې ده، هغه هم په فیل سټیټ په دغه کې کړې ده. نو دا خبره خو لنډۍ دا ده چېرې هغه خبرې ما د ډاکټر صاحب دپاره نه دي استعمال کړي، نه ما هغه چې کوم دی په دې دغه کې استعمال کړي کنټیکس کې چېرې ګنې یا افغان داسې دی یا پښتون داسې دی. صرف ما وی چې یاره تر کومې پورې به مونږ جنګېږو، تر کومې پورې به مونږ خپله خاوره چې کوم دی د بل دپاره که د پاکستان دپاره تاسو استعمالوئ او زه د ایران دپاره استعمالوم یا د امریکې دپاره استعمالوم، نو تر کومې پورې یو خو ما دا خبره کوله چې یاره هغې سره بالکل هغه د چاته سپیسیفیک نو او خو بیا د هغې باوجود هم چې هغې کې ما وکتل هغه خلکو نه چا چې دا کنځلې کوي او غیره کوي، هغې په خپل ځای باندې د هغوی خو دغه د هغوی ذهنیت دغه دی. خو د کابل نه د افغانستان نه چې کوم میسیجز ما ته پویه کسانو وکړل نو زه خاصه توګه باندې د هغوی نه لکه اسماعیل یون صاحب زما د ډېر وخت ملګری هم دی او ډېر پوهه سړی دی، زه استاد ګڼم، د ډېرو کتابونو مصنف هم دی. نو داسې کسانو چېرې لکه په دې باندې خبرې وکړې نو ما ته دا احساس دی چېرې دا الفاظ نو استعمالول پکار او ډاکټر صاحب دپاره خو تصور هم نه کوم چېرې ګنده ما د هغه دپاره استعمال کړي. خو یو خبره ده، بله خبره دا ده ما که دا ویلو چې د ډاکټر د اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن صاحب یا چې کوم دی آفتاب احمد خان شیرپاو یا سراج الحق صاحب، نو ما دا وی چې دلته کې دا ښه پویه کسان دي او دا د یو های لیول د پاکستان د مرکزي لیول سیاستدانان دي. دوی دلته کې د پښتنو د سیمې مسلې چې کوم دی هغه دوی ډېر ټیک ټاک ټیک اپ کوي، شي وخت په وخت ټیک اپ کړي دي، هغه اوچتې کړي دي. نو کو مونږ زمونږ د افغانستان مشران چې کوم دي اخوا لږه توجه زیاته پکار دی. یوه بله دا ده چې زویم چې کم پښتون هم لږ زړه لري، لږ درد لري، نو هغه به خامخا دا سوچ په 24 غنټو کې بیچارې هم دا سوچ خو کړي که نه چې یاره دا ولې د پښتنه سیمه چې کومه ده هغې باندې ولې اوربل دی. لکه راځئ لږ ریالایزیشن پکار دی چې یاره او هغه تاسو منئ یا نه. خو زه دا وایم چې په افغانستان کې ته ګوره څونه پښتنه سیمه چې کومه ده دا ټول جنګ په هغې کې وشو. ټیک شه اسماعیل یون صاحب سره د دې یو دلیل شته دی چېرې ګنې پښتانه جنګېږي او نور نه جنګېږي، دا یو دلیل کیدی شي. خو زه دا وایم ټیک شو جګړه پکار ده خو د دشمن سره پکار ده، د بهر سره پکار ده. بیا مونږ خپل سکول روانو، خپل اسپتال روانو، خپل کور روانو او بیا اسماعیل صاحب یون صاحب هم دا خبره کوي چېرې دا مونږ نه دا نور چا. خو زه دا وایم چې اوږه زما وه ټوپک ته بل و، سر زما و ګولۍ د بل وه، رور زما او د بل چا په وینا باندې خور رور وجله، دا مونږ ټول کړي دي او دا یو حقیقت دی چې مخ دغه شانتې که ته خیبر پښتونخوا ته یا قبایلي سیمو ته راشې نو دا یوازې اوس نه چېرې مذهب پرستو په دې تېرو 10 کالو کې د دې سیمې سره څه وکړو د مذهب په نوم باندې. په 60s او په 70s کې کله چې قام پرستو دا کار کوو هغه ټیم کې به هم دماکې کېدلې، نو دماکه به په پېښور کې کېده، دماکه به په مردان کې کېده، د بجلی ستن به چې کوم دی په باجوړ کې وړاوېدله، د اجرې کې به دغه چې کوم دی بم خلاصېده نو هغه به په دغه کې خلاصېده، په ډي خان کې خلاصېده. که سیاسي مشر به مړ کېده هغه به پښتون مړ کېده، که عالم به مړ کېده هغه به عالم وجه او چا به وجه په خپله بل چا نه، هغه به مونږ زمونږ د قام پرستۍ په نوم باندې چې کوم دی د پښتون قتل شوی دی. بیا چې کوم دی 2 لسیزه 3 لسیزه پس چې کوم دی بیا د مذهب په نوم باندې د پښتون قتل. پېښور چې کوم دی لمبې قام پرستو پې کوشش کړو، بیا پې مذهب پرست رالله، هغه دغه شانتې دې خلکو هم بل څوک نه دی وجلی. زما ته د یو قام پرست ووایي چې دوی کله د 60 او د 70 په وخت کې دا کارونه کول، دوی یوه دماکه پېښور لاهور کې کړې ده یا لندن کې کړې ده یا دلی کې کړې ده یا بل ځای کې کړې ده، خو چې راغلي نو زما د کور پېښور یې تباه کړې دی. دغه شانتې په افغانستان کې چې کړي دي
نو کابل وجلې دی، هرات ایشتلې دی، مزار ایشته دی، د تخار ایشته دی، خبره کندهار او هلمند